اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د روژې بابرکت میاشت ده. یو مسله مې ذهن ته راغله چې د اکثر خلکو دا خیال وي چې په هغه باندې کله د رمضان په میاشت کې د روژې په میاشت کې په هغې غسل واجب شي، نو د هغوی دا خیال وي چې روژه چې کومه ده په روژه کې غسل نه کیږي، ځکه چې په هغې کې غرغرې کول دي. موږ ورته څه وایو، مرۍ کې چې اوبه اچوي غرغرې کوي، او یا پوزې کې اوبه اچول دي، نو دا خو روژه کې زه نشم کولی او دې سبب مې روژه ماته شي. بعضې کسان چې کوم دي د ماښام پورې صبر کوي او ډېر خلکو مونږ نه تپوسونه هم کړي دي. ګورئ دوستانو، د ټولو نه مخکې خبره دا ده چې په مسله باندې ځان پوهول پکار دي. چې کله سړی په مسله باندې پوه شو که نه، نو بیا به هغه دپاره هېڅ مشکل نه وي. مسله دا ده چې په غسل کې یا په اودس کې غرغرې چې دي، مرۍ کې اوبه غرغرې کول یا پوزه کې اوبه اچول راښکل فرض نه دي. غرغرې کول فرض نه دي. په غسل او په اودس کې خوله وینځل فرض دي. پوزې ته نارمل اوبه اچول فرض دي. بغیر د روژې نه پوزه کې اوبه راښکل او غرغرې کول دا سنت دي. که تا چېرته بغیر د روژې م غسل کوو، اوبه دې پوزه کې رانښکلې، نو ستا غسل وشو. نو دغه رنګ لاول په مسله ځان پوه کړئ چې دا پوزه کې راښکل اوبه راښکل دا فرض نه دي. د دې نه بغیر غسل کیږي. تاسو د روژې په حالت کې د ورځې په هر ټایم کې تاسو غسل کولی شئ. بس خوله ښه ټیټ ووینځئ، ښه ډېرې اوبه پکې واچوئ او بس خوله دغه پکې وکړئ، غرغرې مه کوئ. او حضور کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک نه ثابت دي چې تاسو په روژې په میاشت کې غرغره کې او پوزه کې اوبه مه اچوئ. اچوئ خو راکاږئ مه. نو بالکل ستاسو غسل کیږي، دې کې څه مسله نشته دی. او الله رب العزت دې مونږ له په دین باندې د پوهې او د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم.